بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اکسل پروګرام ته. نن موږ تاسو انوایس جوړو، رسید جوړو. هغه دکاندار رسید سي هغه نه ټمپلیټ یو ډیزاین جوړو په اتومات ډول باندې، صرف ته به انټری کې کې او چاپ کوي، ځان سره سیو کوه هم یو فایل دیغه په نوم باندې چې دغه سامان می پیغه باندې خرڅ. په انګلیسي کې دته انوایس وایي. راځو جوړو. څنګه جوړیږي نو دغه به اول بلار سي دغه ورکه موږ تاسو A4 استعمالو کنه. نو A4 سایز د ټول نمخ کې ګورئ چې کلم تاسو کار کوي اول نو ورکه سموي، وروسته بیا ډیر مشکلات سره مخامخ کیږي. ځکه چې که تاسو چیرته اول نه دانه کړئ دروازه لکه سم بنده کړه، نو بیا اول تاسو ګوره لیټر انتخاب ده. لیټر پلنواله زیات ده چې کله ته دا هغه ته واړی A4 سایز ته ټوله ګډه وړي یو کالم بیا په لواوړي، نو مخکې نه دا سیټینګ باید تاسو ورته وکړئ او پیج لیاوټ ته اوس واړوئ. راځو دې ته زه د صفحې ته زه بارډر هم ورکوم. او دلته فرض کړه دکاندار چې کوم یا شرکت ده د هغه په دې ځای کې فرض کړه نوم ده، فرض کړه دا یې ولیکه او دې ته یو ښکلی ډیزاین وي که نه، هغه مطلب خواري تاسو نور خو هم زده د څه رقم تاسو جوړاوه. لاندې ادرس یې سره صحیح سره دا مو مخکې هغه کوډ په ورډ کې جوړ کړی، نو دا د افیس اکثره شیان سره مشترک دي ښه، لکه کلیپ بورډ به چې موږ تاسو استعمالوو او نور دغه رقم. نو دا یې هم ولیکه. له دې نه وروسته راځو که دې ته یو څه ډیزاین میزاین شیډینګ شاته ورکوئ، هغه هم ورته ورکوئ، یو رقم ته ورکوئ ښه. نو هغه خواري نورې تاسې ده. بیا راځو او د دې نه لاندې دغه حجرې چې کومې دي دا سره مرج کوو، داسې مرج او دې کې لیکو کسټمر نیم او دې کې به دغه لیکل چې دي چپ طرف ته ویسئ. دلته هم که د کسټمر نوم لیکه دغه ځای کې به ورسره لیکئ. بل په دې ځای کې تاسې که دا چېرته مرج کوو موږ تاسې هلته ورته ولیکو ډیټ یا انوایس نمبر، اکثره څنګه کوي نو تاریخ به دلته کوو، دا به هم داسې چپ طرف ته کوو، سره دغه درې به یو ځای کوو او دې ته به نوم ورکو انوایس نمبر. اشمېره چې مسلسل اول دویم دریم لیکل که بولډ کوئ ښه خبره ده، لږ به ښه ښکاري که څه یې. بیا راځو دلته لیکو سیریل نمبر شماره، دا دواړه یو ځای کوو او دې ته نوم ورکوو آیټم نیم، شي چې خرڅوي د هغه نوم، او دلته چې کوم دا ډسکریپشن لیکو وضاحت، دغه ځای کې ورته لیکو کوانټیټي، دلته لیکو یونټ پرایس د یوه قیمت او دلته ورته لیکو ټوټل. ښکته ځو او دغه حجرې چې کومې دي دا زه مرج کوم. لنډه طریقه مې ته وښودله که نه چې یو مرج کړي بس نقطې باندې کلیک کړي بل طرف ته وړي، هغه هم دغه رقم درته جوړوي. دغه ځای کې ورته لیکو چې ګرینډ ټوټل، دلته به راسي پیمنټ تادیه به دلته راسي، بیلنس یا ریمیننګ چې کوم وي زه به بیلنس ته ولیکمه فعلا، او دلته سیګنیچر اینډ د دې اینډ علامه ده سټیمپ وغیره هغه مهر به په ولګي. دغه ځای کې به بیا هغه فارموله جوړو. خو راځم دلته دغه حجرې چې دي دا سره یو کومه او دې کې لیکو رولز، سپیل غلط ناکم ریګولیشنز، او دا حجرې دغه رقم ورته مرج کومه، خو مرج اکراس دلته ورکومه شمېره
فیل سیریز لینیر اوکې دلته څه چې خرڅ شوی عمل نه واپس کېږي وغیره وغیره ګارنټي دومره ده او مطلب څه اصول چې وي دکانداري هغه به دلته لیکلي وي یا اکثره دا په شا باندې هم لیکلی څه دی بل په شا باندې خو دلته کې ولیکئ هم ځای شته پس له دې راځو او دغه چې کومې حجرې دي چې کومې پاتې شوې دغو کې اوس دا لیکل منځته وړم د هغه نه وروسته راځو او دا حجرې چې دا مرج کومه خو مرج اکراس ځکه چې پاس موږ آیټم نیم ورته لیکلی ده او دغه درې واړو ته هم چې لیکلی ده ډسکرپشن خوند یې ورنه کړو اوس دلته شماره لیکو دې ته چې ورسېږي له دې ځای هم سیریز باندې کلیک یې شماره په خپله ورکوي درته بل چې ده په دې کې راځو اوس دلته آیټم نیم لپاره لیست جوړولی سي دغه ځای کې لیست ولیکئ صحیح شو چې کوم شي دی خرڅوي لیست به له ډیټا ویلیډیشن ورته جوړ کړئ وضاحت ته ضرورت نشته هغه که تاسې طریقه خپله ورته لیکلی شئ کوانټیټي یا څوک شیپ کې لیکي نو که تاسې فکر صرف هغه مشخصات وغیره پکې لیکل کېږي کوانټیټي څو دانې اخلي یونټ پرایس یو په څو د ټوټل لپاره به څنګه فارموله جوړو مساوي هغه کوانټیټي تعداد به ضرب کې په د یونټ پرایس کې چې د یو څومره قیمت ده نو دې به تاسو ته مجموعه معلومه شي ښکته به دا هینډل کې تر دې ځایه بیا به دلته دا جمع کړو مساوي سم قوس شروع او دغه حجرې به د ټوټل ټورې انتخاب کې قوس به پسې بند کې انټر به یې کړي او په آخر کې پیمنټ تادیه څومره کوي هغه خو مطلب تب کې لیکي بقایا څومره پاتې کېږي مساوي که چېرته د مثال هغه یې ورسره کاته نو د ټوټل نه به منفي کې دغه پیمنټ تادیه دلته بېرته معلومه شي دغه ځای کې بیا امضا او مهر په آخره کې لګېږي ښه دا که اوس تاسې سیو کوئ او یونټ پرایس ته هم فارموله جوړولی شئ ویلم ده که چېرته مثال ډیش پک 150 لیکل څه دا قیمت یې لیکه کیبورډ لیکل څه دا قیمت یې لیکه هغه په خپله تاسې ته جوړولی شئ نو کارونه به م ډېر اتومات وي صرف تاسې به دلته نوم انتخابوئ حتی دغه لپاره هم دغسې جوړولی شئ مشخصاتو لپاره جوړ کړئ که چېرته چل د ډیش پک 150 لیکه 2 جی بي ریم 3 جی بي 200 جی بي هارډ ډیسک او وغیره وغیره دغه شیان تاسې پرې لیکلی شئ هغه هم په خپله درته لیکي خو په هغه کې به تاسې عدد چې ده په ډبل کوټس کې لیکل کېږي او دغسې لیکل چې پکې کوئ نه عدد په ډبل کوټس کې نه لیکل کېږي چې کله حرفونه پکې لیکئ هغه په ډبل کوټس کې ورته لیکئ ښه نو که دا اوس سیو کړو دې کې بیا مشکل سره مخامخ کېږو نو دې نه مخکې دا سیو دې نه زه ټمپلیټ جوړوم د ټمپلیټ فایدې باندې به تاسې انشاءالله پوه شئ F12 ته چې دا سیو کړه او ټمپلیټ به له دې ځای انتخاب کړئ ایکسل ټمپلیټ وګورئ کوم ځای کې ده دغه ده XLT X ایکسل ټمپلیټ دې باندې به کلیک کړئ چېرته یې سیو کړه ورته چې دا ته په ډیسکټاپ سیو کړئ چې موږ نه بیا ورک نه شي او نوم به هم ورته ولیکئ انوایس او سیو به یې کړئ که سیو دې کړه دا زه بندوم تاسې وګورئ د دې آیکن بدل ده د ایکسل پاس زیړه علامه ده ورسره مطلب دا ټمپلیټ ده ایکسټنشن یې هم بدل ده ډبل کلیک کړه په د دې فایده څه دی ټمپلیټ اوس تاسې ورته ګورئ یو کس راغی فرض کا احمد او دی چې په دې تاریخ باندې کنټرول سیمی کالن چې نه بدلیږي او انوایس نمبر 001 چې واخیستل شپږ زرو 400 کمپیوټر یې واخیسته مشخصات به دلته پسې ولیکي کوانټیټي تعداد فرض کا 15 دانې واخیسته یو په څو دا یو فرض کا په 2000 افغانۍ ده حساب په خپله نور معلومیږي بیا د دې سره کیبورډ یې هم واخیستلې هغه 20 دانې واخیستې فرض کا یو چې د په 300 افغانۍ دغه رقم ماوسونه یې واخیستل 20 دانې او یو چې د په 250 افغانۍ ده فرض کا نو لاندې په خپله تاسې ته مجموعه کوي بیا به د ده ټوټل دغه څه 1,14,000 او د سره وي 1,00,000 روپۍ څومره بقایا چې په خپله معلومې شوې دا اوس سیو که ځان سره کنټرول ایس سیو کنټرول ایس به مخکې ګوره چې یو شي به د سیو کړي و کنټرول ایس به کار نه کوه هغه به د شیپ کې ولیکل په دغه کې به سیو کېدل خو ټمپلیټ کې نه سیو کېږي دا به ته دا فایل په بل ځای کې سیو کړې دا د دې ټمپلیټ فایده ده مطلب هر وخت به خالي که چېرته ته بیا مثال هر وخت دا راخلاصوې او دا ترې ډیلیټ کوې
فارمولې هم کې ختمېږي که تاسې فکر کړئ چې کله ډیلیټ پسې ووایه. نو ټمپلیټ کې چې وایي فارمولې چې کې سیو کړل ټمپلیټ فارمیټ کې بیا مشکل نشته. نو کنټرول ایس ګوره ډایرکټ دی چېرته سیو کړي ورته چې په ډیسکټاپ باندې یو فولډر جوړ کړه او هغه ته نوم ورکړه فرض کړه ګوګل نوم ورکړه او انوایس 1 نوم یې ورته چې صحیح ده او دا خلاص کړه او په دې کې دغه نوم باندې سیو کړه. اوس دا بند کړه. د ټمپلیټ څه فایده ده؟ دا اوس راخلاص کړه دا خالي ده. ټمپلیټ به همیشه خالي وي. چاپ کېږي که سیو کوې دلته راسه دغه ځای کې سره سیو کېږي یا دلته د هغه نوم لیکه مشتري نوم دې لیکه څوک یې درنه اخلي. نو تاسو یو ریکارډ هم پروت وي چاپ کوي هغه ته یې ورکوې. نو که هر وخت تاته زنګ وي چېرته دغه حساب کې غلط سوی یا څه مشکل دی یا خو فارمولې جوړې کړي حساب کې غلطي نه راځي. که بیا هم چېرته غلط سوی ریټ میټ چېرته ټیټ سوی وي تا فارمولې کې هغسې جګ پاتې وو نو بیرته بیا دې ډېر په اسانۍ صحیح کولی شي او ورته وایي چې ښه صحیح ده بښنه غواړو دا خلاص. او بیا کنې که دا نه وي بیا پسې ګرځې ته ودرېږه چې کتابچه راواړو بیا په ګلاس حساب ورته کوه هغه لږ سخت وي. بیا زه یو داسې سیسټم جوړوم ګورې دا بیا راخلاصوم او زه له دې ځایه ولي راغی هغه هم په دې تاریخ باندې څه سودا کوي د انوایس نمبر 002 او د صرف ډي شپږ سوه دېرش کمپیوټر واخیسته صحیح ده ځه او یو دانه یې واخیسته او یو دانه د فرض کړه په 6.5 افغانۍ پیسې ټولې درکړې باقی پسې پاتې نه سوه. کنټرول ایس سیو دې پسې ووایي دا بیا ډاکومنټس ته روان ده. زه غواړم چې همیشه چې کله زه کنټرول ایس وایم ډایرکټ دغه فولډر ته ځي. د ټمپلیټ چې کله زه راخلاصوم کنټرول پلس ایس چې وایم ډایرکټ دغه فولډر ته ځي. بس ماته د بیا مشکل نه جوړېږي. زه بیا ځم ډیسکټاپ ته بیا هغه فولډر انتخابوم بیا هلته نوم ورته لیکم بیا وخت ډېر مصرفېږي او چې کله راشي په کوم دکاندار باندې هغه ته بیا دا ډېر مشکلات دي سړی سخت په عذابېږي. نو دا به څه رقم اوس برابر و د دې لپاره به دا تاسې مینیمایز کړئ په دې فولډر باندې به رایټ کلیک کوئ پراپرټیز ته به لاړ شئ لوکیشن به له دې ځایه کاپي کوئ کنټرول سی حضرتي بند کړه لاړ شئ اوس بېرته هغه ټمپلیټ ته لاړ به شي آپشنز سیو آپشنو ته به لاړ شي. په دې کې وګورئ ډیفالټ فایل لوکیشن ډیسکټاپ خو دا خو سیلز فولډر ده. زه ته دا ټول لرې کړه کنټرول وي کا ما تیار پیسټ کړی و که نه کاپي کړی مې و. نو ډیسکټاپ ته ورسېدو نو دا بیک سلیش ده صحیح ده بیک سلیش بټن به پسې ووایه او فولډر څه نوم و ګوګل دا به ورته ولیکي اوکې. اوس کنټرول ایس ښه دې ته مې نوم ورکړه انوایس 2 فرض کړه دغه کې خو ما نه ان پاتې هم ده که څنګه ده خو زه پروا نه کوي 2 سیو دا زه بیا بندوم بیا راخلاصوم. په دې کې چې لږ څه لیکل وکړي صرف نوم کې ولیکم بیا زه د کنټرول ایس کار کوي کنټرول ایس ګوره ډایرکټ هغه فولډر ته ځي. دا د ټمپلیټ فایدې دي ښه ډیزاین یو تیار سیسټم بل فارمولې نه کې ګډوډېږي ځکه چې ګوتې ویل ته ضرورت نشته چې څوک په هغه کې تغیرات وکړي او که کنټرول ایس څوک سیو وایي په هغه کې نه سیف کېږي هغه لیکل چې زیب کې کوي دلته سیف کېږي په بل فایل کې. نو غایتا ټمپلیټ ډیزاین کله هم په ورډ کې هم دغه رقم ټمپلیټ تاسو جوړولی شئ په پاور پوینټ کې جوړولی شئ مطلب د افیس څومره هم پروګرامونه دي په ټولو کې دغه په دغه طریقه ده په دې طریقې باندې جوړېږي صرف هلته به تاسې ایکسل ټمپلیټ انتخاب کوئ ورته نو ته یې جوړه یو ورکه ټمپلیټ کا په ایکسل کې وي که په ورډ کې وي ایکسل ښه ده که فارمولې وي که نه ټمپلیټ دې جوړ کړه بس دې کنټرول ایس پسې ورکوه سیو کوه بل طرف ته بیا راخلاصه بیا به هغه خالي نور انټري کې وکړه صرف هغه شمېرې ورته سمه واخلاص. نو دا تاسې ایکسل وما علینا الا البلاغ.